دوستانو سلام، هیله د روغ به یاست. 3 ورځې مخکې مو له یوې خیاطې خورکۍ سره مرکه کړې وه. هغه مو یوټیوب ته پورته کړې وه چې هغه د خپل غربت کیسه کوي چې څونه بېوزلې ده او په کورنۍ کې سرپرست نه لري، اولادونه په یوه سر باندې ساتي او اوس ساتلی هم نه سي. نو له شتمنو څخه یې کړې وه چې باید کومکونه راته وسي. راځئ تاسې وګورئ د دې خورکۍ هغه لومړنۍ خبرې چې دا په خبرو کې څه وایي. په خلی خو مې والله بلا که په دا میاشت پر کور باندې سوي دی. وشلې د شلې ورځې راوغواړم په اوبو کې ویشم خپل مومنانو تیږې کښېږدم. زما مومنان یې خوري برایي ماښام مې زوی وچ دال راواخیست یو چا راواستول دا باندې که ده وخوړې سار یې ژړل مور زما نس خوږېږي. زما مومنان پر دا راکاملېدلي دي. مشر زوی دې څو کلن دی خور؟ مشر زوی مې د 11 کاله دی. دا دی راته ناست. مشر زوی دې دی؟ مشر زوی مې دی. د سوار خرڅې هغه هم په ولو په ټکولو واستم، کله د 10 کله د 20 د خرڅ کړی بېرته راسي. هغه زه واستم څوک یوه ډوډۍ نه ورکوي. ښه خورکۍ په خیر راستئ. ستاسو ویډیو مو پورته کړې وه، چا به تاسو ته زنګ نیولی یا به چا کومک نه درسره کړی؟ چا کومک نه دی راسره کړی، نه تر دې وسه پورې چا کړی شي. ښه نو یوې خور له جرمني څخه کومک کړی دی، 10,000 افغانۍ رالېږلي دي. ته وګوره دا څو دي، ته حساب کړه. 10 نورې څو دي؟ 3 شلیان دي، 1 لسی دی. ټولې څو دي خور؟ 10,000 افغانۍ دي که 80 افغانۍ. ښه 10,000 افغانۍ کېږي. مخکې دې ول خورکۍ تال چې بس دغونه کومک راسره وس چې مازې په دا روژه کې چې موږ وچ ډوډۍ ولرو. چې ماسې په روژه کې مال چې وچه ډوډۍ ولرو، زما مومنان پر دا رقم وه الله دې وزونه ورکړي چې بالا په قرآن شریف کې ورته مشر زوی مې بل دی، دغه دوم دی، هغه ثابت تکلیف لري. زما اوه عیاله دي، زه کله خیاطي کله نه یې. زما نیمایي خونه نړېدلې ده، نیمایي مې پټه ده. په نیمایي ګرمۍ ته ناستې، نیمایي وسایه ته ناستې. پر دا رقم چې یخ راباندې تېره دی، همدغسې به باران به په خونه کې راته ما به په داسې ټاټر تاوار کوي، هغه به بیا بېرته ټول کوي، نو خاوره به مو راوړه هواره به مو کړه. پر دا رقم ژوند راباندې تېره دی. اوس مې هم د شتمنو خلکو څه دغسې دغه دی چې زما ته یو نور کومکونه هم راسره وکړي چې زما د خونې وو دا مومنانو یو کار به وسي. د مومنانو کار خو له خیره په دا 10,000 افغانۍ تر روژې وتلی سي، تر روژې پورې کېږي. نور چې د خونې مصرف وسي او یا دغه کوچنیانو ته د اختر دپاره کالي و بل څه ورته رانیسي. خدای دې وزونه درکړي. دغه کومک ستاسو په څېر یوې خور کړی دی، هغې خور ته څه وایې؟ خدای پاک دې وزونه ورکړي، الله پاک دې لاسونه پر مکې شریفې کښېږدي. پاک خدای دې یو په دوه یې وزونه ورکړي. قرآن پرې سره چې زما دغو د ژوند یتیمانو سره دوی دونه کومک وکړي. ښه خدای تعالی دې وزونه ورکړي، الله یې د آخرت په ښه ورکړي. دوستانو تاسو هم که له دغې خور سره کومک کوئ، د دې خور کور چې دی په شورندام کې دی، د نکلینو په کلي کې دی. نو که تاسو خپله کومک ورسره ورسوئ او یا موږ ته یې راسپارئ چې موږ ورسوو، موږ تاسو خدمت کې یو. روژه را روانه ده، خیراتونه زکاتونه مو بې ځایه چاته مه ورکوئ، خپله پسې ولاړ شئ، هغو کسانو ته یې وسپارئ چې باور پرې کېږي، داسې کسانو ته باید ورسېږي چې مستحق وي. په کندهار کې یو شمېر خیریه بنسټونه شته، هغوی غله دي، غلا کوي، دغسې کسانو ته یې مه سپارئ. او که یې ورته سپارئ هم د هغه مستحق کس د ټلیفون شمېره ورڅخه وغواړئ چې شمېره درکړي، هماغه شمېرې سره بیا اړیکه ونیسئ، خبرې ورسره وکړئ چې ستاسو زکات او خیرات هغوی ته رسېدل دي که یا. نو بس زموږ سره اوسئ، موږ تاسو ته واقعي بېوزلي معرفي کوو. نور کومک ستاسو رسول یې پر موږ رغند د خدای لپاره. ژوند